عیسی چراغ عیسی علیہ السلام بالبینات فخارا نشانو سرا قال ندی اولی قد جئتکم اولی عیسی علیہ السلام قال اولی عیسی علیہ السلام قد بتحقیق سرا جئتکم مارا وڑے دیتا استا بالحکمت حکمت ولی ابینا او دے دپارا چیز واضح کمالکم تاس دپارا بعد وزن اللذی حق خبری تختلفونا چی تاسو اختلاف کو فیہ پاگے کی فاتقوا اللہ بسو یریگید اللہ نواتیعون او زمان خبر امنی ان اللہ بشکل تعالی هو اغا ربی رب زماد و ربکم او رب دستاسو دے فعبدوه عبادت وقید آغی هذا صراط مستقیم دلار برابر دا فاختلف الاحزاب بس اختلاف وکړلو ډلو من بینهم پخپل منځ کې د دوینا فویل بس هلاکت للذین وخلق د پار ظلموا چې ظالمانو من عذاب د عذاب یوم الیم اورج دردناکنا هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم دا چراشی بدوی بغتتن اچانک وهم لا يشعرون او دوی په پویګهم نه خبر به هم نه الاخلاء وغدستان و یوم ایزن پد غورزی بعدهم زند دوینا لبعدن زنو دپارا عدو دشمنان بوی الا المتقین مگر پرزگارانو نا علاوہ یعنی دا سمرا چی دنیا کے نور دوستان دی دا ټولو دوستی با قیامت پا ورزی با دشمنی باندې بدل شي سوا د متقیانو نا د متقیانو دوستی با باقی وکی نور هم مضبوط شي دغه جگه تقوا په بنیاد باندې دوستی وا یا عبادی یزما بندگانو لا خوف يرنشتا علیکم بتاسو باندې اليوم نندرذی ولا انتم بتاسو تحزنون غم جن شی الذين كسن امنوا چې ایمان راوړل دي به آیاتنا زمون آیاتونو باندې وکانو مسلمین او دوی مسلمانان د متقیان بارک الله فرمایي نو بیا الله ورته فرمایي ادخلوا الجنه داخل شي جنت کې انتم تاسو او ازواجکم او بیبیان تاسو تحبرون چې تاسو ته عزت درکول شي خوشاله بوي تاسو باغې کې یطوافو ګرځي را ګرځي علیهم بدی باندې بصحاف پلیټونه رکبای پلیټ من ذهب دسرو زرنا واقواب او گلاسونهم وفيها او باغی کې به ما هغسوی تشتهیه الانفس چې غواړي به نفسنا خواهش بکې نفسنا وتلذ الاعین او لذت به حاصلې اغه سترګې به پیخیږي هغه شونه به ورته وانتم او تاسو به فيها بده کې خالدون همیشه یې وتلک الجنه او دغه جنت التي هغه اورثتموها چې مونږ وارثان جوړ کړي د اغه تاسو بما په سبب د اغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکاو لکم تاسو د پاره فيها باغی کې فاکهه میویدی کثیره ډېری دي منها د اغه نه تاکلون چې تاسو به خوراک کوي الله دې مستاسو باغی کې راولي الله دې زموږ تاسو ته نصیب کړي ان المجرمین بشک مجرمانان گناہگاران فی عذاب جہنم ادو بجہنم کی بھی خالدون ہمیشہ لا یفتروا نبشی کمی دے عنہم دوینا ان عذاب وهم اضیب فیہ باغی کی مبلسون مایوس پراتوی ارمان بکئی وما ظلمناهم او منگا ظلم نو کڑے پدوی ولکن کانو لیکن ادوی ولکن او لیکن کانو هم دوی الظالمین ظالمان ونادو آواز بو کی دا جہنم فرشتي اغل ته جنت ته خبر او کنه دلته جهنميانو خبري आवाज بو کی یا مالکو اے مالکا یا خدا د فرشتي نوم دی او یا د اختیارمن ته اشاره ده اے مالکا نوم د فرشتي اکثر معنا هم دا کړی ده ليقضي کار دی ختم کی علینا پمون باندې ربک رب دستا دی بوازو کی فرشتي تا چې اے د جهنم سردار نوم دی یا د اختیار ورکړه ورکړي د سزا ته الله ته وایا چې زر زموږ د فیصله زر ته ورسي زموږ د سزا د زر ختم کی قالوا بوای انکم بشکتاسو ماکثون همیشه به دلتا دا ختمدون کی سزا نه ده چې ختم بچیو بیا براوځي الله دې متاسو بچ کی لقد جئناکم بشکا مونږ راوړې او تاسو ته بالحق حق خبره ولكن او لیکن اکثرکم اکثر دستاسونه للحق حق د پاره کارهون بد مغنلو هغه تاسو بد غنون کی وای ام ابرمو آیا کلک اراده کړی و دوی امرن د یوکار فإنا بشکمغه هم مبرمون کلک اراده کوونکیو دوی بس داسې مضبوط ناشتي د اسلام په لار کې رکاوټ اچونکو د پاره رکاوټ اچولو د پاره او د رکاوټ د پاره چې بس هم دې باندې کلک تی مضبوطي یو خبرم دي نشاله ولې نه اړای
ام يحسبون ايدوی ګمان کړي کوي ان چې بشکمغا لا نسمعو ناورو سرهم غپټي خبرې د دوی ونجواهم او پټي مشورې د دوی بلا ولنا ورسولنا ورسولنا او پیغمبران زمغا اني فرشتي زمغا لديهم د دوی سره یكتبون لیکل کوي باقاعده د دې ټول هغه لیکل ریکارډ موږ سره تیاریږي. قل تورته وایا ان کان للرحمن کچریوی رحمان بادشاہ د پاره ولدن اولاد فانا نسب اول العابدین د ټولنا اول عبادت کوونکې ما د اغه کاغه خزوي وي نو څنګه چې زه الله خبره منون کما نو ما به ټولنا اول د غزوی خبره هم بیا منله او هغه به ټولنا ما ته ډېر نږدې و بیا خو سبحانه پاک دې رب السماوات رب د اسمانونو والارض او د زمکي رب العرش چې مالک دې د عرش عما يصفون هغه چې دوی بیان کوي د هغه شینه چې دوی بیانوي فزرهم بس پرېګ د دوی يخوضو چې مشغول وي ويلعبوا او لوبي کوي حتی ترغه وخت پوري یلاقو چې دی ملاو شي مخامخ شي يومهم د دې اورځي الذي اغورځي سرا يوعدون چې وعده کولې شي دوی سرا وهو الذي اول تعالی الذي غزات في السماء چې په اسمان کې الہ معبود دی او په الارض او بزمکه کې الہ او مغه معبود دی وهو الحکیم العلیم ومغه تعالی حکمت ولده او په ده وتبارك الذي بركت ولده غزات له چغه د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکی وما او د غشی بینهما چې د دواړو په منځ کې دي وعنده اغسر د علم الساعه قیامت علم د قیامت و الیه ترجعون ومغه طرف ته بتاسو واپس ګرځول شي ولا يملكوا او اختیار نه لري الذين اكسان يدعون چغي بلنه کوي عبادت کوي من دونه سوا د الله تعالی نه الشفاعه د سفارش طاقت نه لري د سفارش الا مگر من اغه څوک شهدا چې گواہی ورکی بالحق د حق وهم يعلمون او دوی پوهیږي ولا ان سالتهم کچره ته پختنو کې دوی نه من خلقهم چا پیدا کړی دي دوی لا يقولن الله چې کني خامخا دوی وایي چې الله فان يؤفكون كم طرف ته دوی اړولې دي روان وقيله او بویل شي او عناد دي یا ربي ازم غربا انها اولئک بشکهم دغدي قوم لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي فاصفح بس مخواړوا لرشا عنهم ددینا وقل او يا سلام دے فسوف يعلمون بدې زرد چې دوی په پوه شي. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد